الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله مولانا العظيم. انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات واقعات الله جل جلاله شروع کړي د دې لپاره چې کوم د پیغمبر متبعین دي منونکي دي دا الله پاک باندې کړی او چې کوم د پیغمبر نافرمان دي د الله د حکم متوجي دي په هغه د الله عذاب ارغله ده. من جمله باندې لوط علیہ السلام او د هغه قوم لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام یارو کوم وخت کې چې الله پاک د اور نه ابراهیم علیہ السلام ته نجات ورکړو نو بادشاہ مې ته وې چې توزه د کله وطن مستقریز دا الله ته حکم وکړ چې ته عراق کې دا پریز دوا ځکه چې ابراهیم علیہ السلام بابل چې کوم شهر د په عراق ته هغه کې پیدو هم او هغه کې وخت تیر کوي چې پیغمبري ته ملاوه نو د عراق نه الله پاک د هجرت حکم می توکه چې شام طرف ته لور شه نو په دغه وخت کې پروي زمين باندې د الله منون چې د غدري کسانو ابراهيم عليه السلام دغه بیبي ساره رضی الله تعالی عنها او دغه ویری لوط عليه السلام د چې کله دوی راول شول شام طرف ته نو شام ته نه دي رسیدلی دلته وا علاقه و سودوم او دغه علاقه هم ډېره ستره علاقه وه تقریبا 10 میل فاصله سره لیکل شوی چې د دې آبادي وه. الله پاک لوط علیہ السلام ته پیغمبري ورکړه او دغه علاقې طرف ته دی اوسته نو بیا د هغې واقعات اوس ته معلوم دي چې ډېر د ناکاره عادتونو د عملونه عادتي الله جل جلاله هلاک کړل 4 قسم عذاب الله پر وسته او نن هم و اغم زکه باندې چې دا 10 میله رسې په آبادی و بحر میت او بحر مردار چې دوی شي هغه د پروت ده چې دی هغه او به هم دومره ناکاره وبدي یعنی دا کوم وجعلنا علی اسافلها وامطرنا علیهم حجاره من سجیل د پوسه ایسا الله لون دکړه د سره وټای کړه مکمل او بیا په هغه دوی باندې وبرو وتلې او دا اوبو بحر میت وي ځکه میت مړته وي شي چې دې او به چې کوم خپل خصوصیت او خاصیت تلای ختم ده او بډو بول کوي دا ډوبول نه کوي او به کې شفا دو د حیات ذریعہ دو دې کې دا صفات نشته ده دې کې چې څوک ورګاډ شي نو په بدن باندې ډېر خورش په سره شروع شي بهرحال دا کوم معذب کوم معادرنګ یا کوم کونی چې پرورېدلې دي هغه نن هم په هغه علاقه کې پروت دي نو الله دا ذکر کوي او بیا خپل توحید دلایل الله ذکر کوي چې د مخکې قومونه دې الله نه منه کوړیو ته سجدي کولې بوتونو ته سجدي کولې یا الله جل جلاله دې اولوہیت چې کوم صفات دي چې الله دا کوي الله دا کوي آیا دوی د څه کوي شي په دغه طریقه سره الله پاک د دوی د خدایونو د معبودونو رد وکي او د خپل توحید دلایل اپ ذکر کړي. ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ولوط علیہ السلام واقعا ذکر کاغه وخت چې او خپل قوم ته چې تو سر تک کو الفاحشه فاحشه چاري تاله وتتا وانتم تبصرون او حال تو دا خبره ویني په دا پیړ چې دا معصیت تا نفرمانیو انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء ایتسی ارتق کوي انکم بشکسرت سے ارتق کوي الرجال سړوي تنرینا ہوتا د شهوت پای سره من دون النساء علاوه د نساونا بل انتم قوم تجهلون بلکې تو سے قوم چې جاهل یو د خپل عاقبت ته فعل نه انجام بمسي ودې نه پیژني
فما کان جواب قومي نو پس نو جواب دی قوم دی الا مگر دا خبر او ان قالو چې دوی ته چې اخرجوا آل لوط من قريتكم تاسو او بوسوي آل لوط اهل لوط علیہ السلام د خپل کلینا ځکه لوط علیہ السلام د دوی د کلی نو دا د بار نرغلو نو ځکه به دم کیوي ته کوله چې بوسو د کلینا انهم بشکسر او دوی چې اناس د خلق دي یتطهرون چې دوی زونونه پاک ګرځوي د ادبار دی جاولا ان کوم عمل چې مشکو د دینه دوی زونونه پاک کړي فانجیناه واهله الا امراته پس مرده نجات ور کوي دال تم ور کوي الا امراته مگر شذ د تم نجات نه کوي رو شذای چې کافر وا قدرناها من الغابرین قدرناها دوم ګرځول یوا و دې موږ فیصله کړی من الغابرین دی باقی پتون کې نه په عذاب کې وامطرنا علیهم مطرا او مجرور په دوی باندې بارون دی کونیو فساء مطر المنذرین پس ډیر ناکار ادا مطر المنذرین هغه بارون دی ډرول یشویو قل الحمدلله یا اے محمد صلی الله علیه وسلم چې الحمدلله ټول تعریفونه دی الله پاک لره دی وسلام علی عباده الذین اصطفى او سلامتیا دی الله جل جلاله دی په بندګونو دی الله پاک هغه باندې چې هغه الله منتخب کړی دی الله خیر اما یشرکون ایا الله جل جلاله بهتر دا اما یشرکون یا هغه معبودون چې دوی دی الله پاک سره شریک کوي الله جل جلاله بهتر دا امن خلق السماوات والارض بلکہ هغه څوک جس کې من معنا دی ابل سرا نو یا دغه استفهام منام کوي شي دا څه معنا خپل استفهام امن خلق السماوات یا سوکتا هغه څوک خلق السماوات پیدا کړی دی اسمن والارض هم زکا وانزل من السماء ماء اور نزلی تسدی پورا من السماء اسمن مان اوب فانبتنا به حدائق نبی مجر زرغون کو پدغه سرا حدائق بغونا ذات بهجتن چادي ترتس گئی ولې درونه کولوي مړام زکای ورونو نکل الله جلال وروري سلام زکای خړه پړم زکای د تک کشناشي چې سترګې ته خوان ور کوي دا الله جل جلاله کوي الله فرمایي چې ما کان لکم انتم بتو شجرها نوې تاسو پرځ تاسو ارزرغون کړي وا شجرها ونې دې دغه بوټیو دغه تاسو د قدرت نشته دا الہم الله ایشتا الہ معبود مع الله سره دی الله جل جلاله نشتدا بل هم قوم یعدلون بلکې دوی د قوم نشي دوی یعدلون دوی شرک کوي په الله سره امن جعل الارض بلکې الله پاک هغه ذات چې ګرځولې تو سي پرال ارضم زکا قرارن ثابتا نو دم زکا مخ کې حرکت پې کوم دا می خونه الله پاک ور بندول د غرونو په شکل کې دا می خونه دي نو دغه سره هغه حرکت دې بن شکنی دام زکه د سوګنی کا قابل نه اوس کې د سلش غوند 15 سکند ټړن کوخري دنیا کلی ډنګ کی سره وجعل خلالها انهارا وجعل الله بغرزولې دي خلال میاز دي کې انهار نهرونه ندام زکه کې نه نهرونه دي خپل دا ټوبل شو وای څومره خوږه وګورئ تاسو کې تم کوي نشي وجعل لها رواسي او غرزولې الله پاک دغه زکه دي پورا رواسي مضبوط غرونه وجعل بين البحرين حاجزا غرزولې الله پاک میاز دي سمندرونو کې حاجز فاصله نو دوا سمندرونه یو خوږوي او یو تاریخ به مخکې د هغه موږ تذکرہ کړی او بیان قرآن کې تنویر رحمت الله علیه چې چاټګام یو زوی د پاره کې یو خوږ اکبر یو دریو پیږي یو تاریخ ته په وځي پیږي یو بل تسره وړي نه و یو ځای کې لا پر چګه خوږی دی بل ځای کې لا پر چګه تروی دی دا د الله پاک قدرت ته الہم الله ایشتا معبود سره دی الله جل جلاله یا الله نشتا بل اکثرهم لا يعلمون لك اکثر دې په دې خبره باندې نه پیږي او شا دې الله دا صفات چې دا کوم یې ذکر کوي چې مزکه پیدا کوي مونږ پیدا کړی دي و چې مزکه تر ژوندۍ کی بوټي ارزرغون کی نهرونه دې جاری کی او غرونه ته پیدا کړل او وغیرہ وغیرہ دې دوی یو بوت داسې کوي چې ته په خپل ظالم جوړ کړو دې ته معبود دی دې ته الله دې ته سجدي لګای دې ته پر رکوع باندې ویلو دې ته غشتل کوي اپ خپل دې زور نه یو مچ نشي شړای دا به تو نه تکلیف څه لري کی عقل دشتا الله پاک پدې چې بل اکثر لا يعلمون بلکې اکثر دې دوی پیژ نه پدې خبره باندې عقل نه بالکل چار نه وکړي
امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء واخر دعوانا